السلام علیکم او ټکو ورلډ کپ هم لاړو پکو ویراټ کوهلي هم لاړو پکو یعنی ورلډ کپ هم ختم شو او ویراټ کوهلي هم لاړو ختم شو. ویراټ کوهلي ورته خپل ریټایرمنټ ورکو چې دې نه بعد نور کرکټ د انډیا دپاره ټي20 کرکټ زه نه کومه. نو ویراټ کوهلي د خپل وخت ډېر ښه لوبغاړی وي او ماشاءالله په اوس وخت کې هم ډېر تکړه یي او د کرکټ یو نمونه یې د ډېرو ځوانانو اوس هم ښه یي. خو هغې نه بعد چې د هادک پانډې سانډي ته به ویمه چې د هادک پانډې سانډي چې د خپلې ښځې کلي کوم وخت نه پرېښی دی که نه نو ښې ورځې پرې راغلي دي. د دې بعد خلکو دپاره چې دا ښځې پرېږدو نو ښه مي نو د لکه د هادک پانډې سانډي دپاره ډېره ښه لوبه وکړه او ته روهیت شاورما د خېټه اډم نه هم ډېره مننه چې د انډیا دپاره ډېره ښه لوبه وکړه او دا صرف د انډیا ګټه نه ده زموږ هم ګټه ده. هغه ځکه چې زمونږ په دلق فاروقي یاره شینو زنده‌باد او په تا دې شي د خبره دې شي ده که نه چې د ورلډ کپ چې دی که نه ټاپ ویکټ اینډ موسټ ویکټ ټیکر چې دی که نه هغه زموږ شینو فضل رحمان اشتیا فضلق فاروقي دی او هغې نه بعد چې دی ګرباز بوس رحمان الله ګربازه الله پاک دې نوره خدمت درکړي د خیره سره چې را روان میچونه د افغانستان دپاره لکه د مار وګټي او رحمان الله ګربز هم چې دی په دې ټي20 ورلډ کپ کې چې دی که نه ټوله ډېر رمزونه د رحمان الله ګربز د دا چا د قصد و پوه شي رحمان الله ګربزه آی لভ یو. نو خبره داسې ده که نه چې زموږ د زړی زموږ د ځیګر زموږ کوربی زموږ پړپوسي زموږ ټول ځان یې رحمان الله ګربزه الله پاک دې روغتیا درکړي چې د افغانستان دپاره ښایسته ښایسته ډول لوبې هم وکړي. و چې خوارې نو په هندوستان هم خوارې خبره داسې ده که نه تر زامنو تاسو مه خفه کېږئ د چا نه مه سوځېږئ پوه شوې د چا په خوشحالۍ باندې چا په ګټه باندې مه خفه کېږي نو ولکې ښه ورځ وګورئ. نو خبره داسې ده که نه اوس به بیا خلک وایي موږ ورلډ کپ ګټلي دي چې تاسو په کوم وخت ورلډ کپ ګټلی وکړه پنځه شپږ ټیمونو لوبې کولې یعنې ورلډ کپ به د خیر سره خبرې و دې ورلډ کپ کې شل ټیمه ول او بل ورلډ کپ کې کېدای شي پنځه شي بیخي نه شي ګټلی. اوس زموږ د نمبر د خیر سره ول دفعه ټیم سي فاینل ته ووتو په 15 کلو کې ول دفعه ماشاءالله هدې ته وایي موږ د خیر سره بل ورلډ کپ کې به بیا سیم فاینل ته ځو که خدای پاک مهربان شو فاینل ته به لاړ شو وبې ګټو او هندوانو د غوا زامنو ته زموږ د طرفه چې دی که نه زموږ د ماشومانو مشرانو کشرانو ښځو نورانو بوډاګانو د ټولو طرفه دې ورته مبارک وي. زموږ د حیواناتو طرفه دې ورته مبارک وي. زموږ د غواګانو میښو وزو خرو سپیانو او چا خبره د هاسونو طرفه دې ورته مبارک وي. زموږ د منریل د طرفه زموږ د چرګانو طرفه دې ورته مبارک وي. زموږ د ونو بوټو طرفه دې ورته مبارک وي. نو خبره داسې ده که دوستانو مبارکي ورته تاسو هم ورسوئ زه ورته هم ورسوم نو په الله مو سپارم او انشاءالله په راتلونکي به خبرې کوو ته خیر سره. رحمان الله ګربز زنده‌باد افغانستان زنده‌باد شینوګۍ زنده‌باد راشد خان پر ټولو نه زنده‌باد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته او په اخره کې زه ټاکو